کال 1880 د جولای 28مه نیټه ده. د کندهار لویدیځ ته یوه وچه دښته ده چې پکې 2500 انګلیس سمبال سرتیري د 12000 افغان جنګیالیو مخې ته ولاړ دي. اوبه نشته، ګرمي ساه بندوي او جګړه لا پیل شوې نه ده، خو څو ساعتونه وروسته همدلته د تاریخ لوری بدلیږي. دا ده د میوند جګړه. د میوند جګړه د افغان انګلیس د دویمې جګړې تر ټولو مهم پړاو دی. په دې وخت کې انګلیس غوښتل چې د افغانستان سیاسي واک تر خپل نفوذ لاندې وساتي، خو په مقابل کې افغان ولس دا جګړه د واک لپاره نه بلکې د خپل عزت او خپلواکۍ لپاره کوله. برتانوي ځواکونه منظم وو، توپخانه او عصري وسلې لرلې، خو شمېر یې کم و او له سیمې سره یې بلدتیا نه لرله. په بل لور کې افغان منظم پوځ نه و، خو شمېر یې یو څه زیات و او د خپلې خاورې هره دښته یې پېژندله. د جګړې په ورځ سخته ګرمي وه، اوبه کمې وې، سخته ډبرینه ځمکه هم ډېره ګرمه وه او د دې له امله د اوږدې جګړې توان له هر چا اخیستل کېده. دا هغه شرایطو چې په کاغذ کې د انګریز په ګټه ښکارېدل، خو تاریخ تل د حساب خلاف مخ اړوي. کله چې د جګړې زور زیات شو او ځینې افغان جنګیالي شاته شول، په همدې شیبه کې یوه پښتنه نجلۍ ملاله میوندۍ مخته راغله. هغې وسله نه لرله، خو دا لنډۍ یې وویله: که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. خو دا یوازې یوه لنډۍ نه وه، دا د وجدان غږ و. د همدې څو ټکو سره هغه جنګیالي چې ستړي شوي وو بیا ودرېدل. افغان ځواک یو موټی شو او وروستی برید پیل شو. چې په پایله کې برتانوي ځواک مات شو او میوند د تل په څېر د افغانانو شو. دا بری په تاریخ کې ثبت شو او تر ننه د افغانانو د مقاومت نښه ده. نو ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو تر همدې ځای وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. او که د تاریخ مینوال یاست نو ویډیو خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. السلام. من داسې نه وایو چې مونږ یو د ځمکې پر مخ، خو بل څوک شته چې په لمبو غوښو بارودو تړي. زه بیا پښتون شمه، ما بیا لمبو ته ځان ونیو، د زورورو مو د ژوند د راز میدان ونیو او مري